غزنی کې یو نفوذي سرتیري خپل اوه ملګري وژلي او په بلوچستان کې د وژل شوو کان کیندونکو له ډلې اوه کسه یې افغانان دي. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مه په موږ کړئ دوه مهمو خبرونو ته. د غزنی ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز کې د طالبانو په یو نفوذي برید کې اوه سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفي ویلي چې دا پیښه د سهشنبې په ورځ د غزنی ولایت د توحید آباد په یوه امنیتي پوسته کې رامنځته شوې ده. هغه ویلي چې بریدګر د خپل اوه ملګرو تر وژلو وروسته له سیمې تښتېدلی دی. د نوموړي په خبره بریدګر د پوستې وسلې او مهمات هم له خپل ځان سره وړي دي. په ورته وخت کې د 203 تندر قل اردو هم یاد خبر پخلی کړی او زیاته کړې ده چې په دې برید کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت په بلوچستان کې د داعش ډلې له لوري د اوه افغان کان کیندونکو پر وژل کېدو خپله ژوره خواشیني څرګندوي. سرچینه وایي افغان حکومت دغه پیښه غندي او له پاکستاني حکومت غواړي چې عاملین یې ژر تر ژره ونیسي. بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي په کوټه کې افغان ډیپلوماتیکي ادارې د دغه پیښې په څېړنو لګیا دي او پر وخت به ټولې اړینې همکارۍ وکړي. افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره هم خپله خواخوږي شریکه کړې ده. دغه پیښه وړمه ورځ په بلوچستان کې شوې ده. وسلوالو شاوخوا 11 کان کیندونکي لومړی تښتولي او بیا یې وژلي وو. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.